یو کمال بل جمال دی د دې دواړو وروڼو ویډیو ما کتلې تاسې هم وګورئ بیا له موږ سره اوسئ دا به صحیح نوم که دا دا به ډېر ټولي سالکه هره که میوه پکې ده دا وګوره دا به موږ ته ګلولي خان نه کوي دا به بالکل دلته ورکوم دوی ته او دا به ما طرف نه کمال او جمال صاحب ته ګفټ وي ډېره مهرباني خوشحاله آباد اوسئ ډېره مهرباني ګلولي خانه نایاب ډېر ګل او داسې شی نه درکړم داسې راته ووایه دغه دوکان کې ستا څه خوښ زما هغه ګفټ نه هغه شیشو کې څه بند وه د دومره قیمتي ګفټ ولې خوښې نو بس د څه به کوې نو دا خو زړه ده که نه د زړه زور نه لرو رښتیا د دې زړه داسې زړه دی چې زه یې راکش کاږلم ځان ته د پراف یقین وکړه چې زه یې ودردولم او د زړه نه او خفه پې شولم او دا د زړونو مالک الله دی د الله تعالی د بندګانو کې جنت هم کتی شي تاسو او الله به تاسو ته اجر هم درکوي کوشش وکړئ دا معذوره دي دا ښه خبرې ورته وښایي داسې خبرې نه وي چې هغې باندې الله او رسول خفه کېږي هغه توفیق خو ما نه دي راوړي هېڅ خبره نشته خبره نشته تا ورته ساعته مې وکتلې چې دا ډېره ده د ولې چې هغه نه توفیق در علمه ښه دا هماغه توفه ده هماغه ده یا تا ورور ډېر شکریا ادا کوم چې موږ ته دا ګفټ راکړ مینهوالو دا ګفټ موږ ته راکړه تا ورور دا هغه به چېرته یا دا ګوره دا به په پیسو اخیستی چا مفته نه دی راکړی ښه دا تا وروره ډېره مهرباني دا یو دانه په څو روپۍ شوې یو دانه هم په 14,000 دا بل هم په 14,000 ډېره مهرباني یا تا وروره زه د ستاسو هغه کوم ورور دی چې سر یې داسې کو هغه چې شاته یې ورپسې وکتله ټوپک یې خو هغه کوم یې ته وې که ته وې هغه دې زه ډېر ودردولم او تا ورته ویل چې نه هم دا به راکې تا ویې لکه ده صحیح د ده ورور چې دی د زړه ارمان پوره شو زړه ارمان پوره شو رښتیا ته هم ډېر وړاندې سفر مې وکړو او بل پر ما یې حق و زه یې دردولی یم کړېدلی یم ورپسې بل انسانان دي د الله تعالی مخلوق دی او په دې باندې شفقت وکړئ دا توفه د ستا دا د ستا چا مفته نه دی راکړی دې ګاډي کې یو بل ګفټ هم پروت دی چې ما ته همدغه فروټ والا چې نومې دي ولولي خان ګل ولي خان هغې موږ ته راکړی و زما او د دې فرق نشته دا م انسان دی زه م انسان یم ټول یو انسانان یو او کوم ګفټ چې ما ته راکړی و دا خو زما نه زیات نه دی ولې ده ته یې نه ورکړو ستا ګفټ چې را رسېدلی هغه هم ده ته ورکړو او دغه هم ده ته وشلو دا ده ته وشلو دواړه مې په خپلو پیسو اخیستې ګوره ښه بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم دا به هماغه ګفټ زما په نظر چې تا رالېږلی و خو د دې لیاقت زه نه لرم دی لري زموږ په کور کې هر څه شته دی او کوشش وکړئ د چا زړه مه ماتوئ او د الله تعالی بندګان غلط مه استعمالوئ 2 ورځې ژوند دی ښه 2 ورځې ښه انسان ښه سړی هغه دی چې د الله په ډاډ کې وکړي دا هم له تاسو ته مبارک وي ځینې چې دواړه پې جنګ وکړو یو دقه زما خبرې خلاصې نه دي ښه زه تاسو دا خبره هم کوم د ستا نوم چېرې زما کمال د دې جمال ستا نوم کمال د ده نوم جمال دی ته مشر یې که دا بل تاسو کوشش وکړئ چې دا بې ځایه ویډیوګانې مه جوړوئ داسې ویډیوګانې نه چې هر ځای کې ما تاسو کتلي یاستئ ورته خلکو لیږلي هم دي دغه ناسا او دکړي او باجي او دغه شین نه ډډه وکړئ ګوره مؤمن مسلمان هغه دی چې په بل مسلمان خفه کېږي او د جهنم اور پرې نه غواړي چې فرض صحیح ده که نه صحیح ده نور به توبه باسئ توبه ده توبه ده ووایه که نه توبه ده بالکل توبه ده دا مې لوز ده در سره قول هم دی دا قول ده دا لوز څه نه وایم ماشاءالله کمال او جمال
یو چې شروع شي بل غلای کیږي، بل شروع شي بل غلای کیږي. ها دواړو ماشاءالله د زړه ارمان پوره شو. قدرمن مسلمانانو، موږ ټول مسلمانان یو او به مؤمنان یو. دا معذور ورور دی او دا معذور ورور دی. تاسو ورته موبایلونه نیسئ، هر رقم ویډیوګانې پرې جوړوئ. تاسو خبر هستئ د دې عذاب څونه زیات دی او د دې ګناه څونه زیات دی. زموږ د ویډیو دوه مقصده دي. یو انسان د بل انسان نه زیات او کم نه دی، ټول الله تعالی مخلوقات یو الله پیدا کړي. جنت ګټل د الله تعالی د بندګانو کې خدمت او خدمت یې باید وکړو. بس او په تاسو غږ کوم کوشش وکړئ چې دوی سره مینه وکړئ، محبت وکړئ، شفقت وکړئ. بیچاره معذوران دي، تاسو په لاس راکاږئ. دې په ځای چې تاسو ورسره مینه وکړئ، تاسو غلط استعمالوئ، په خرابه لارې بوځئ. ماشاءالله دوی هم ما سره وعده وکړله نور به موږ بې ځایه ویډیوګانې نه کوو او انشاءالله چې موږ به د الله او د الله کور به راکله کوو. صحیح ده؟ وعده ده؟ ایوه. دا یو خدای پاماني مو کوي. ستړی ژوند به درته څه ووایم، اله رویه هېڅ پوښتنه مه کړه، بس دې خوښوایم خوښیم کله، یارانو تا ته زه اوس وایم، زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي، بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم، د ستړي ژوند به درته څه ووایم، اله رویه هېڅ پوښتنه مه کړه، بس دې خوښوایم خوښیم کله، یارانو تا ته زه اوس وایم.